تعالى عنهم. قال ابن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها بعد أحد. وبسند متصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عصفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو يحيى فتبعوه بقريب من 100 رجل فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نواة تمر تزودوه من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لجأوا إلى فضفض وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم رضي الله تعالى عنه أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم اخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما رضي الله تعالى عنه في 7 نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر رضي الله تعالى عنهم فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استنكروا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول القدر فأبى أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد رضي الله تعالى عنهما حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعرضه. قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وفي يده الموسى فقال تخشين أن نقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب رضي الله تعالى عنه لقد رأيته يأكل من قطف عنب وماء مكة يومئذ ثمرة وإنه لم تكن في الحديث وما كان إلا رزقا رزقه الله تعالى. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليهم فقال لولا أن تروا أن ما بي من جزع من الموت لزدته فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم احصهم عددا ثم قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل ممزعي. ثم قال إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعث قريش إلى عاصم رضي الله تعالى عنه ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم رضي الله تعالى عنه قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من التبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. باب غزوة الرجيع ورعل وزكوان وبير معونة وحديث عضل والقارة. دلته د 2 غزوه بیان کیږي غزوة الرجيع او غزوه د بير معونة. دا 2 په یو باب کې د څه د پاره راوړي دغه کې وایو نقطه ده په دې کې اختلاف ده چې دا 2 غزوې څه وخت واقع شوې دي. د بیر معونه واقعه معلومه ده چې 4 کال د هجرت کې دا بل کې اختلاف ده چې 4 کال کې دا 3 کال کې ده. امام بخاری دواړه په یو باب کې راوړو دغه اشاره کوي چې د عقیده ده چې یا دواړه په 4 کال کې یا دیو د 3 کال په اخر د بل د 4 کال په اول لکه هغه جمع سوری بین صلاتین چې راځي دغه د پاره دواړه په یو باب کې ذکر کړه. دومره خبر دلته په عبارت کې سړی په غلطیا کې واقع کیږي. غزوة الرجيع په دستی رعل و زکوان ذکر کوي. سړی ته په خیال کې دا راځي چې د رعل و زکوان واقعه دغه 2 قومو خیانت په غزوة الرجيع کې شوی ده. بیا بیر معونه ذکر کوي دغه نورسته حدیث د عضل او قاره ذکر کوي. نو سړی ته خیال دا راځي چې د بیر معونه په واقعه کې د عضل قوم او د قاره قوم دغه خیانت کړی ده. نه وای دا ترتیب کې صحوه ده. غزوة الرجيع دا حدیث د عضل او قاره دیغه سره ده
او دا د رعل او د زکوان دا د بیر معونه سره د ولې وروسته په عبارت کې چې کوم تفصیل را روان دی د تفصیل نه دا معلومه کی اوس نو دا دوا واقعي ګوښې کو د بیر معونه واقعات چې د موږ عبارت ورسول دیغه نه بعد به شروع کیږي دا اول د غزوه الرجع واقعه دا مضمون خو مخکې موږ تاسو ویلو د حضرت عاصم واقعه خو اوس دا قصه ذکر کو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظاهر دلته چې روایت دا ده چې لس نفره صحابه د جاسوسۍ دپاره د معلوماتو دپاره ولېږل چې تاسې لاړ شئ د مکې معظمې په طرف د مشرکینو حال راوړئ امیر یې ورته حضرت عاصم ابن ثابت چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د زوی د عاصم ابن عمر ابن خطاب چې دیغه نیکه ده نو دا معنی چې د حضرت عمر صاحب خسر دای امیر ورته مقرر کړ اوس دلته عنوان دا راغله چې جاسوسي دپاره یې ولېږل هلته په بل عنوان کې راځي چې دغه دوه قومونه د عضل او د قارې دا راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورته ویلې چې موږ ته د تعلیم دپاره چې قرآن عظیم شان موږ ته راوښیي څه صحابه را سره ولېږه چې پیغمبر علیه السلام دا ورسره ولېږل بیا دی دا خیانت وکړ تطبیق محدثین کرام دا کوي چې دواړه شوي دي لکه مخکې به اسباب د نزول کې چې خبره کړې وه یو طرف ته پیغمبر علیه السلام د هغه علاقې د مشرکینو د معلوماتو اراده خپله وه چې څوک ورولېږي په مابین کې دا پیښه شوه تیار چې د دوه قومو خلک هم راغله د استادانو غوښتنه یې وکړه چې موږ ته څوک ولېږه چې قرآن عظیم شان تعلیم موږ ته وکړي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه لس نفره د دواړو اهدافو دپاره ولېږل دا صحابه مبارکین چې د عصفان او مکې معظمې مابین ته ورسېده دغه دوه قومو ظالمانو چې دلته یې غوښتنه کړې وه په خپله خوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي موږ ته قاریان را سره ولېږه دغو دا خیانت وکړه دا د عضل او د قارې د قوم د هزیل د قوم یو شاخ چې بنو لحیان ورته ویل کېږي یغو ته دا خبره وکړه چې مسلمانان راغلي دي دلته مسلمانان راغلي دي دغه علاقې ته هغه خلک پسې راووته 100 نفره تقریبا مصالح پسې راووته چې پلې پسې راواخیست یو ځای کې دغه صحابو مبارکینو خوراک کړی ده د سفر توخه خجورې خرماوي دي ورسره خرماوي خوړلې زړې اچولې دي دوی خو مخکې خلک و که نه ماهرین ډېر وو په دغه ځای کې خو د مکې معظمې سره خرما و ونې نه وې نو دوی پوه شوه چې دا د مدینې منورې نه دا خلک راغلي دي چې دغه پلې پسې ورنږدې کو پسې ورنږدې شوه هلته چې صحابه ولیده چې په موږ پسې خو غټ قوم خلک راوتلی دي نو فد داسې جګې غونډۍ ته ویلی کېږي غونډۍ ته وخته دا صحابه چې غونډۍ ته وخته دغه 100 نفره دا ورغله هغه یې محاصره کړه محاصره کې عهد ورکړو چې موږ په تاسې کار نه لرو راکوز شئ نوره قصه مو مخکې ذکر کړې دا 7 نفره حضرت عاصم ویل زه د کافر په وعده اعتماد نه لرم خو دوه دعاګانې کوي یو ورته خدای پاکه د موږ په حال رسول الله خبر کې دوم دا وی چې الله زه د تا د دین حمایت کوم ته د ما د بدن حمایت وکړي چې په ما د کافر لاس ونه لګیږي وجنګېدو 1 نفره هلته شهیدان شوه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه حضرت زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه حضرت عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنه دغه درې د هغو په وعده راکوز شوه چې دوی دلته غیشو لیندې د ربړونه یې ورخلاص کړه د دوی لاسونه یې په ور وتړل حضرت عبدالله ابن طارق وویل چې تاسو خو ویل چې موږ په تاسې کار نه لرو دا خو ما اول خیانت چې وکړه نو زه په هغه خپلو 7 نفرو پسې اقتدا کم چې دا کوم شهیدان شوي زه نه ځم دوی ډېر زور ورسره وکړه دی نه تلو دی بیا هلته شهید کړه دا دوی راوسته مکې معظمې ته په دغه دوه کې دا د یوه واقعه مخکې هم تفصیلي ده دلته هم په عبارت کې راغلی چې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه چې فیصله وکړه چې سبا ته به دی شهید کوو
نو هغه ښځه چې بیا مسلمانه شوې ده دوی د ما نه چاړه وغوښته چې زه د خپل بریتونه په جوړ کړم. زه په کار لګیم چې ما کانکای زوی ورغلی دی، ده په ورانه باندې ناسته. زه چې راننوتم وډاره شوم چې اوس خدای اسم شهید کوي په دا پیږي، نو داسې نه چې ما زوی قتل کې تیار یې چاړه په لاس کې ده. ده راته ویل ته ډارېږې؟ نه زه به دا کار نه کوم. بیا ویې د دغوندې خیر بندي مانه دلدلی په ژمي کې د دوبي موسم رزق خدای پاک غیبي ورکوه، کرامت د اولیا وه. دا خو دلته هغه اشعار یې بیا ویلي 2 رکعت لمونځ. خو دا د دوم صحابي چې زید ابن د سینه رضی الله عنه ده دلته اوس دغه قصه نه وي ورسره ملګرې کړو. دایم په داسې چا باندې خرڅ کو چې د هغو پلار هلته په بدر کې مردار شوی و. هغو چې د ده په باب کې د قتل فیصله وکړه چې د حرم د حدودو نه یې وباسئ تنعیم ته، د عداس په نامه غلام یې ورسره کو چې ته به یې هلته شهید کې. هلته چې لاړ د شهادت ځای ته چې شهید کوي یې ابو سفیان چې په هغه وخت کې په اسلام نه و مشرف، هغه ورته یا زید ته په ده خوشحاله کېږې چې د تا په ځای باندې نن محمد صلی الله علیه وسلم موږ قتل کړی وای او ته په خپل کور کې ناست وای خلاص وای. ده ورته ویلې دا خو څه کوې چې دی د ما په ځای شهید زه خلاص. والله که دا ماته محبوب وي چې اوس دی په هغه خپل کور کې ده چې ده په پښه کې یو ازغی لاړ شي او زه د دې مرګ نه په بچ شم. ابو سفیان وایي د خپلو مشرکینو ته مخ ور واړوه چې داسې د محبت خلک د خپل مشر سره ما په ټول تاریخ کې نه دي لیدلي. د دنیا غټ پاچایانو غټ پوجونه مې لیدلي، خو دومره عشق چې اصحاب د محمد صلی الله علیه وسلم سره لري دغومره محبت موږ په چا کې نه ده لیدلی چې بیا یې شهید کړو. اوس دلته بیا د شهادت نه بعد په پانسۍ باندې زړیږي. حضرت زبیر رضی الله عنه حضرت مقداد رضی الله عنه نبی علیه السلام ورولېږل چې هغه مړی یې راخلاص کړو. دوی د هغه پانسۍ په ځای ګرد پیره کوي پراته یې ورته د شپې او د ورځې 40 شپې وتلې دي په دغه مابین کې چې دوی ورغله دا پیرداران ویده دي دی غلی ورغله د پانسۍ نه راکوز کو وجود نرم فرم لکه په ویده چې داسې شکل ده. په اوښه یې ورسره کېښی چې را روان شوه په لیارې باندې مشرکین دی چې راویښ شوه چې دا خو یې وړی ده، نو اشانه پسې راسپاره شوه چې رانږدې شوه. حضرت زبیر رضی الله عنه خیال وکړه چې اوس داسې نه یي چې بې حرمتي د شهید وشي، نو سوکا یې کوز کړه. حضرت خبیب رضی الله عنه دا واقعي بیرته د حضرت خبیب را نقل کړی چې ده کوز کوم ځکه ورته وچه او د مځکې په خپله تیر کړه، لکه قبر خپله خدایي ورته جوړ شو. بلیع الارض ورته ویل کېږي، مځکې نه ایست د کفارو د لاس نه خدای پاک وساته. او حضرت عاصم قسم هم کړې وه چې دی چې خبر شو دی یو لوی مشر یې مردار کړی و، بیا یې سړي ور ولېږل چې سر یې را پرې کړې، هلته دا موچۍ راغلی څوک یې نږدې ور پرې نه کړوه، بیا باران راغی باران یې وجود یې وړ. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي الله تعالى عنه يقول الذي قتل خبيبا هو ابو سروعه. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجه يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم ريع وزكوان عند بئر يقال له بئر معونة. فقال القوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقتلوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهرا عليهم في صلاة الغداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط. قال عبد العزيز وسأل رجل أنس رضي الله تعالى عنه عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال لا بل عند فراغ من القراءة. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من احياء العرب
وبه قال حدثني عبد العال بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يعلى وزكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوهم فأمدهم ب70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحضرون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على يعلي وزكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس رضي الله تعالى عنه فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وزكوان وعصية وبني لحيان. زاد خليفة حدثنا زيد بن زريع وقال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخا لأم سليم في 70 راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال فقال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان ب1000 و1000 فطعن عامر في بيت أم فلان فقال غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان ائتوني بفرسه فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم سليم هو ورجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال تؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم فأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال همام أحسبه حتى أنفذه بالروح قال الله أكبر فزت ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وزكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لما طعن حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنضعه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتطمع أن يؤذن لك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك قال فانتظره أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه فقال أخرج من عندك فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما هما ابنتاي فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركبا فانطلقا حتى أتيا الغار وهو في ثور فتواريا فيه فكان عمرو بن فهيرة غلاما لعبد الله بن طفيل بن صخبرة أخو عائشة رضي الله تعالى عنها لأمها وكانت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ملحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء فلما خرج معهما يعقبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة. وعن أبي أسامة قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل من هذا وأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة رضي الله تعالى عنه وقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى أني لا أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم
قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو سمي به منذرا. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يرعو على رعل وزكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على يعلى وزكوان واليحيان وعصية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن القنوت في الصلاة فقال نعم فقلت كان قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب إنما كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. دا ټول روایتو کې دا دوه مواقع ده. د غټ قوم مشر عامر ابن طفیل چې وروسته یې څه قصه راځي د دغه تره مالک په نامه باندې دا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکو دنه اسلام قبول کو نه رد کو خدا سي ورته ویلې ته سړی را سره ولېږه قوم ته چې دعوت اسلام ورکې نو دا معنی که قوم مسلمان شو نو زم اسلام راوړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلې زه د اهل نجد نه ډارېږم چې ما صحابه که زه در سره ولېږم چې هغه به تکلیف ورکړي ده ورته ویلې زه امن ورکوم. دا په وخت کې پخوا ډېره مشهوره خبره وه چې چا به چاته امن ورکړو لکه د موږ دا پخوانیو پښتو کې دا پناه به چې چا ورکړه سردارانو بیا به چا کار نه شوی په درلودی زه پناه ورکوم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا نفره چې قاریانو باندې مشهور وو د ورځې به روژې وي د شپې به تهجدونه کړه یا غره ته بتله د ورځې لرګي به راوړه په ځان او په ملګرو به خرڅولو روپۍ به په دغو لګولې دا یې ورسره ولېږل. دلته اجمالا خدا شوه چې د ده په غوښتنه د 80 کسان یې ورسره ولېږل. خو بل روایت کې بیا راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د رعل د زکوان خلک راغله چې موږ ته کفار را نږدې دي موږ ته ضررونه را رسوي د کومک دپاره که ته د موږ سره څه صحابه ولېږې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د 80 نفره د کومک دپاره ولېږل دعوت اسلام دپاره نه 80 د کومک دپاره یې ورسره ولېږل. تطبیق محدثین بیا داسې کوي لکه په مخکې قصه کې چې دواړه دي یوه طرف ته د دغه مسلمانانو چې ظاهره دعوه د اسلام درلوده دغه غوښتنه وه چې موږ د کومک دپاره خلک راولېږه. بل طرف ته هغه مالک د هغه قوم سردار هغه د اسلام د دعوت په بنیاد خبره ورته وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قاریان ورسره ولېږل. په دغو خلکو کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه ماما حضرت حرام رضی الله تعالی عنه دام ورسره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې د سردار په نامه ختم د دعوت اسلام ورته ولیکه. ګورې تره وراره دي دا یو خو دلته راغلی خو یو خو په هغه ځای کې ده. تره راغلی وراره هلته ده. دغه
وراره په نامه خط ورته ولیکو چې اسلام دعوت ورکړي، خصوصا د سردار اهتمام یې وکړو. دا صحابه مبارکین چې هغه علاقې ته ورسېده، حضرت حرام رضی الله تعالی عنه دا نورو ملګرو ته وویلې، په ملګرو کې دوه د سره دي. دلته عبارت کې لږ خطایی ده، دلته اخو ام سلیم فانطلق حرام اخو ام سلیم وهو رجل اعرج. دی نو ګوډ، دا واو شاته ده، هو ورجل اعرج. دو ملګري نور دی ورسره، یو ګوډ دی یو بل ده، درې نفر دوی مخته ورغله د اسلام د دعوت په بنیاد باندې. حضرت حرام دا نور دو ملګري ته ویلې انور شاته دي چې تاسو دلته ودرېږئ، تاسو هغه ځای ته مه راځئ، زه به ورشم امن به تر وغواړم. که امن یې راکړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خط مبارک به ورته وویایم، که اسلام قبول کو خو تاسو به همسې راشئ، که زه یې شهید کړم تاسو خو به ځان خلاص کړئ. حضرت حرام رضی الله عنه چې ورغی، ادعی نه غوښتنه وکړه چې که د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خط مبارک ته غوږ ږدئ چې زه هغه درته بیان کړم. دوی وایي اجازه ورته وکړه. د چې خط شروع کړو، دوی خپلو نفرو کې یو نفر ته پټه اشاره وکړه چې د شا د لوري نه ورته راتاو شه. هغه راغی، دی په دعوت لګیا ده، هغه په نیزه باندې ووایه چې ویو او وروسته عبارت راشو، دا وینې یې راواخیستې خپلې په خپل مخ و سر باندې داسې راکش کړې او ناره یې کړه چې زه بس کامیاب شم، ځکه مسلمان دپاره غټه کامیابي شهادت ده. زه کامیاب شم، د ما د په رب د کعبې باندې قسم وي. حضرت حرام رضی الله تعالی عنه یې شهید کو. فلحق الرجل آلت بیا اگر عبارت مخت و شاته بسر زو. فلحق الرجل معلومه صيغه د رجل نه یا دغه قاتل مراد ده چې د حضرت حرام وویو، ذاتي منډه کړ خپل سبت غنور مشرکین ته ورغی، دی غو سره یو ځای شو. او یا فلحق الرجل، دغه چې شهید شو په دغه پسې دا نورم ملحق کړی شو، ځکه چې وروسته خو جنگ شروع کړ، ټول بیا شهیدان کړه. دغه یو چې شهید کو حضرت حرام، الته هغه چې چا حضرت نبی علیه السلام سره وعده کړې وه چې زه پناه ورکوم، یغ نارې کړې په خپل قوم باندې، بني عامرو باندې، چې او خلکو ما دغه ته پناه ورکړې. دوی د سردار احترام وکړه، قوم ذاتي ودرېده. هغه وراره جنګ خو یغه شروع کړه، خپل قوم نه مطالبه وکړه، قوم انکار وکړه چې ورې پناه ورکړه شوې د عهد شکني خو موږ نه کوو. نو دغه رعل زکوان چې هغه اول مسلمانان غوښتي وو، یغه ته ویل تاسو مې ملګري شئ. دغه خبیثانو وعده ماته کړه، عهد مات کو، اته نبی علیه السلام نه غوښتي وو د کومک دپاره، دلته د دغه سردار ملګري شوه او دغه کسان شهیدان کړه. په دغه کسانو کې یو نفر په زخمیانو کې پټ پاتې ده چې د خیال د مرګ په کړی، هغه هلته بچ شو، بیا وروسته لاړ. دو نفر نور د صحابه اوښان پیایي، دا په دغه ځای کې نه دي. او دا د تجربې شی د بیا چې دا موږ تاسو مینو چې ګوره مال دلته خو انسانان د خدای نه را باندې ویني په داسې حال کې چې داسې مړی پراته وي، حیوان مړ شي څه وخت بعد بیا ویني دا خړ مرغان راشي په دغه ځای تاویږي. دغه دوه کسانو چې اوښانو سره دي، مثلا دوی د غونډۍ په دغه اړخ دي، مرګري مرکزي چې و د غونډۍ په هغه اړخ و، په یو ځای ولیدې چې مرغان تاویږي. چې ویلې د چې مرغان تاویږي، نو ویلې څه پیښه شوې ده درځه، دا څه پیښه ده؟
چې ورغله چې ملګري پراته دي شهیدان دي ایو ورته ویل چې الله شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کو دا بل ورته ویل مشر امیر منذر شهید شوی د زنځم دا یو وای په ګوخه سر ورغه د کوپارو په طرف باندې چې دایم سي شهید کو دا بل راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حال راوړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه مبارک دومره ودرېدو یو میاشت مسلسل په لمانځه کې د قنوت نازله مخکې نه و د سهار په لمانځه کې د دوم رکعت کې د رکوع نه بعد دغه قوم ته خیراوي کولې حضرت انس ته څوک وی دعای قنوت د رکوع نه مخکې د کشاته دور تو ویل مخکې وای خو پلان کې د تان روایت نقل کړي چې د رکوع نه شاته تا ویل دي چې رکوع نه شاته د ورته دروغ وی هغه قنوت نازله و یو قنوت وتر دا یو قنوت نازله قنوت وتر کې مسلې پښتنه کړي و ما چې ویل دي چې د رکوع نه شاته کړه هغه قنوت نازله و د وتر قنوت د رکوع نه مخکې ده د دغه او یو شهداو چا یو دونه پر کې خلاص شو دا نور شهداو عظمت شرافت چې قرآن د شهداو ته ژوندي ویل دي هغه انعامات الهیه چې دی ولید نو دی الله ته د شهادت نه بعد سوال کوي چې د موږ حال رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه او تعارض ک الله قرآن نازل کو هغه د دوی کلمات بلغ قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا موږ قوم ته دا خبره الله ورسوه چې موږ د خپل رب سره ملاقات شو الله دې موږ نه راضي د موږ د دین راضي دغه الفاظ نازل شو بیا ورسته بیرته منسوخ شو دا د ټوله قصې خلاصه دو جزئیات نور دلته په داوري اوږد روایت شروع کیږي دغه ظالم چې هغه مرګري شهیدان کړه د عامر ابن طفیل حال په دغه کې ذکر ده دا ګوره په دغه ورځ نه ده دغه جنگ حال نه ده دا مخکې او شاته خبرې دي یو دغه خبيث مخکې پیغمبر علی السلام ته حال لګلې وو چې ګوکه اختیار دی په دریو کارو کې یا تقسیم را سره وکا کوچان اهل سهل د کېګدوی والا دای دتا اهل مدر د کورنی خلق د کوټو والا دای د ما ملکونه به سره تقسیم کو خلق لکه داس کوي چې نبوت هم حکومت ته حکومت تر جوړي نیمه د تا نیمه د ما یو یا دوم د عهد اوس را سره ولیکا چې ته چې د دنیا نه لاړې بیا به زه د تا په ځای نائب یم بیا نو درته تسلیمیږم یا دا را سره ومنه قدام نه کې نو بیا نو جنگ ته ځان تیار کا غطفان قبیله بألف و ألف زر سپاره زر پیاده دسه غزورور فوج بدر ولم اخو نبی اسلام یو امر سره ونه منله ځکه دا خو د ویر شای نه ده د ترکاو د قدرت شای خو نه ده د مخکنه بیا د بيد د ذکر کیږي دا ورسته د وفات مرګ کیسه ذکر کیږي دا بیا د بیر معانین ورسته دا چیرې په سفر تللی ام پلان چې کنایتن زوم ذکر کړی دیغه کرامل ماده چې په دو دانه راوخته لکه د دې اوخ د غاړې دغه مری نه د انسان د اوخ ډیره غټه د څه شایب کې راوخته دای چې پوه شو چې مرض سخته چې اوس په سفر کې دلته مردار نشم نو ویل چې ما اس راولې ما په اسپور کې چې خپل کور ته ځان ورسوم بیا الله دای په دسه سزا باندې د آس په سر باندې مردار کو مرګ بیا ال ترغه دغه د مرګ قصه د اغه اول بیا ادبی ده په د مابین کې بیرته بیا پنتلق حرام او اخو سلیم دغه د بیر معونه قصه ذکر کیږي دومره خبره جزئی چې دلته ذکر کړي د دغه شهدا او په سلسله کې د حضرت پیغمبر علی السلام د هجرت لیاره خادم و مسافر مرګره حضرت عامر ابن فهیره د قسم ذکر کیږي اول دا حضرت عامر ابن فهیره
دلته بیا په د مابین د مخکې چې ذکر کیږي چې غلاما لعبد الله ابن طفیل دلته عبارت مقلوب ده لطفیل ابن عبد الله. دا طفیل ابن عبد الله د حضرت عایشه صدیقه د مور د طرف نه ورور و. د ام رومان د دغه نکاح مخکې د بل چا سره و. هغه حلیف د صدیق اکبر و چې کله هغه مړ شو بیا حضرت صدیق اکبر د ام رومان سره نکاح وکړه. نو دغه بچندر هم د صدیق اکبر په کور کې ده. دغه بچندر د صدیق اکبر غلام ده عامر ابن فهیره، دا بیا دیغه غلام ده د طفیل ابن عبد الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هجرت کوو 3 شپې په غار ثور مبارک کې دی روپوش و پټ و په مکه معظمه کې، او دوی لیارې منډې ویلې لیارې څارلې چې کچېرې پیدا کې او اعلانونه هم کړي و چې کچا نبی علیه السلام او صدیق اکبر شهیدان کړه سلسل اوخان انعام، کچا ژوندي په بند ونیوه موږ ته په لاس راکړم سلسل اوخان انعام. نو هر طرف ته مشرکینو لیارې ونیوې، خدای د دغه حکمت لپاره چې د دې گشت و گذار ختم شي بیا به ځي 3 شپې هلته پټ و. په دغو شپو کې دغه حضرت عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه و ارضاه دغه به دا کړه د حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه اوخه لنګه دا به د شپې ویسته د غره په لوري دی ته به وروسته. هلته به حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لوشله او بیا به هغه شودې د پیغه ځای کې خوړې، بیا به پشپش پکې بیرته راغی مکه معظمه ته چې څوک په پوی نشي د مکه معظمه خلک چې دا خو چیرې تللی و. دغه د غار ثور خدمتونه یې کړه 3 شپې. چې کله حضرت پیغمبر علیه السلام را روانېدو هغه 2 اوښان بیرته د هجرت قصه په بل ځای کې تفصیلي ده چې صدیق اکبر ته نورو مسلمانانو ته چې تکلیفونه زیات شو په مکه معظمه کې خو هجرت یې وکړ، څوک د حبشو په طرف لاړ او بیا چې نبی علیه السلام ته د مدینې منورې ځای په خوب ورولید شو چې دلته ده، هلته څه صحابه او بیعتونه وکړه عقبې کې. نبی علیه السلام اجازه بیا د هجرت مدینې منورې په لورې وکړه. صدیق اکبر رضی الله عنه ورته ویل هغه ته هم ډېر تکلیفونه و د مشرکینو د طرف نه چې زه که لاړ شم اجازه دې وي. ده ورته ویل نه ته مه ځه، ما امید شته چې الله به ماته اجازه د هجرت کې بیا به ته راسره یې. نو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه 2 اوښان واخیسته او په ډېر بهترین ساتل په دغه نیت چې په یوه به زه هجرت کوم په یوه به رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غرمې وخت ته چې راغی د صدیق اکبر رضی الله عنه کور ته چې هغه کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی، ځکه په دغه وخت کې خو به دی نه راتلو، دی خو به سهار او مازدیګر. صدیق اکبر ویل چې یو څه پیښه ده. نبی علیه السلام د دروازې نه د باندې استئذان غواړي، بیا ورته او خروج اخرج ته راوځه په کوټه کې چې څوک وایي باسه پټه خبر ده. ده ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د مال ورانې او د تا اهل بیبي دی د حضرت عایشه خو کوزده شوې وه، واده شوې نه وه. نبی علیه السلام ورته ویل چې د هجرت اجازه وشوه. د دستي بیا ورته ویل الصحبه یا رسول الله زه به دې ملګری یم که نه؟ ده ورته ویل او. نو ده ورته ویل دا یوه اوښه به ته ځې په دا یوه اوښه به زه ځم. ده ورته ویل نه ماته په قیمت دا قصه یې نوره بیا په بل ځای کې ذکر کېږي په هغه اصلي قیمت چې اخیستې وه چې په هغه به ماته راکوې چې زه هم دا ثواب وګټم چې په خپل مال هجرت وکړم. خو په واقع کې صدیق اکبر ورکړه، ځکه بیا یو ځای کې ذکر کړي چې زه یې په خپله اوښه بوتلم دار د هجرت ته. دغه اوښان یې ورکړه یو رهبلت ته، مشرک و خو کاروبار یې و د بلیک وړلو راوړلو. هغه ته ویل 3 ورځې بعد به موږ ځو غار ثور ته، اوس 3 ورځې بعد به ته غار ثور ته پسې راځې. اوښان به راولې چې موږ ځو د مدینې منورې په طرف. د شپې به دغه حضرت عامر ابن فهیره اوښې وروستې شودې به یې پلوشلې په خوړې په نبي علیه السلام په صدیق اکبر باندې. په 3مه ورځ چې اوس اوښان راغله پیغمبر علیه السلام هجرت کوي، صدیق اکبر ورسره هجرت کوي، دا یې ملګری شو. خو د ده مستقله اوښه نه وه، کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ځان سره دوپشته کړی و، کله به صدیق اکبر رضی الله عنه دوپشته کړی و. دغه حضرت عامر هم په بئر معونه په واقعه کې شهید شو. هغه صحابي چې هغه ژوندی را خلاص ته هغه بیا قصه کوي. په دغو کې یو
خو په زخمیانو کې پټور اخلاص شو دا یو د ژوندۍ وینیو بیا دغه عامر ویل چې دا عامر ابن طفیل د سردار چې اما پلار که اما مور نظر کړو دی غلام چې آزادو مې بس دا د ما غلام د آزاد ده ځکه قتل نشو د دغه نه پښتنه وکړه چې ته خو مسلمان ته خو درک لګیږي حضرت عامر ابن فهیره ته د څه غوتوینه تا څوک ده یغه ورته ویل دا خو هغه خادم د رسول الله او د صدیق اکبر د هجرت حضرت ابوبکر صدیق صاحب دغه سره چراغله عامر ابن فهیره ویل چې دا شهیدان چې وشو دغه سړی چې شهید شو ما ولیدو ملائکه نو پورته کړي دغه ملائکه نور نه دلدلې د مځکه نه پورته شو ما په کته چې اسمان د ماو د په مابین کې شو یعنی د اسمان نه پورته شو بیا بیرته راغی دغه مځکه دا عظمت خدای کافر ته مور ولید چې په شهادت باندې ملائکه د پورته کو طرف ته علیین ته عام ارواح خو دي علیین په طرف باندې د جسدن پورته کو د وملی چې تر اسمانون پورته شو خو بیرته بیا راغی وجود دلته دام په یغزا کې شهید شو دغه قاریانو نور دغه قصه ده چې بیر معنا واقع باندې مشهور ده یو کوی و دیغه کوی پڅنګ کې د شهیدان کړه او یو میاشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام قنوت نازله دیغه په باب کې خیره وکړي چې بیا هغه مخ کې موږ تاسو ویل چې الله تعالی آیت نازل کړي لیس لک من الامر شیء یا دغه قنوت نه بعد یا د احد واقعین نه بعد یا د حضرت حمزه د مسلطوب نه بعد یا هغه درو مشرکین ته چې نبی علیہ السلام خیره وکړي په منځ کې دیغه نه بعد خو د ټولو نه بعد دغه واقع پیښې وی بیا د آیت نازل شو چې لیس لک من الامر شیء الحمد لله رب العالمين وراقبة المتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأسهارنا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اهد الإسلام والمسلمين اللهم انصر لإخواننا المجاهدين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمبتدعة والمشركين والخلقين والبرشمين والروسين والأمريكين والظالمين ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين